یوه دغه ده دا د بیخ نه کار شو دغه سو دا دغه ده اوس دا حالت کې یار یو خپل خدای نه چې ما ساتي دا واړه بچیان وږي تږي لا اله الا الله محمد رسول الله پر ما ته بچی تبه و درې شپې ورځې که ډاکټر دې په سترګو لیدلی مسلمان به نه مې ورونو په ما رحم وکړي وایي که چې څومره وس توفیق مې وي ما سره خپل وس وکړي نور نو کارونه خدای کوي بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو سلامونه احترامات آداب مو مننه چې تاسو به ښه وئ روغ وئ صحت کالي مو پرتان وي د تل په څېر راغلي یو د پکتیا ولایت احمد ابا ولسوالۍ ته دلته مې تر څنګ یو داسې کورنۍ نشته چې تاسو هم که حالات وګورئ پوره به ودرېږئ راځم د دې کورنۍ له سرپرست سره خبرې کوم چې ژوند یې څنګه دی او څه ستونزه لري کاکا ډېر ښه راغلاست ته وایم راته ووایه چې ژوند دې کیسه دې راته وکړه چې څه ستونزې ژوند کې مو السلام علیکم زه خپل عزیز سردار محمد خبرې کوم د خپل ژوند نه زما ژوند ډېر تریخ ده حالات کې خراب نیستي راباندې راغلي بچیان مې واړه دي د رزق څه ثواب نشته دا څه په وظیفه راولېږه دغه زکات خیرات په دغه باندې 4 شپې تېروو خو انشاءالله خدای مهربان ده د خدای نه دا امید غواړو تاسو ته توقع کوو چې یو ورونو ما باندې ورحمېږئ چې تاسو ورحمېږئ خالق به ورحمېږي نو تاسو چې څومره وس توفیق وي د خدای وس هغه ما سره کومک خدای وکړي چې زه ډېر په ټیټه لار کې یم او زه ښه خو ژوند مې تېر کړی ښه زندګي مې تېر کړی خو چې اوس خدای راوستلی دا د خدای کړي دي که نه چې خدای کوي بنده نشي کولی شکر الحمدلله د خدای نه راضي یم وخت وخت و 10 مې حجونه کړي دي 15 مې په حساب عمرې کړي دي د خدای رحم و کرم و د ما باندې داسې د خدای قهر راغی چې اولاد را باندې ودرېده په دا تېر اخر کې خدای دغه بچیان را کړي دي دلته یې چې باغ په موسم راغی باغوان کار پرېښو ما کار پرېښی ده د دغه پښو نه کته نه جګېدی سم نه ټیټېدی سم شکر دوا خورم پښې مې کټ سوه د شکر له وجې نه کټ سوه شکر پې زیات سو یوه ګوته مې کټ سوه د غټه ښی ګوته ته وښیه کاکا کوم ځای خراب شوی ده یوه دغه ده دا د بیخ نه کټ سو دغه سو دا دغه ده اوس دا حالت کې ده خو نور شکر الحمدلله د خدای نه راضي یم تر اوسه پورې مې هېڅ بد چا سره نه دي کړي چې اوس مې کېږي ښه کوم بد نه کوم سترګو کې مې دا مرګ داسې تاویږي یار یو خپل خدای نه چې ما ساتي دا واړه بچیان وږي تږي لا اله الا الله محمد رسول الله پر ما ته بچی تبه و درې شپې ورځې که ډاکټر دې په سترګو لیدلی مسلمان به نه مې ورونو په ما رحم وکړي وایي که چې څومره وس توفیق مې وي ما سره خپل وس وکړي نور نو کارونه خدای کوي خدای ما ثواب وکړي ته غني یې خدای تا ته هم لاس نیولی ده دغه ورونو مې تا په لار درلوتلي دي خپله خوارۍ مزدورۍ کوي خدای د دوی په زړه کې رحم واچوي چې په ما باندې رحم وکړي نور نو زه څه وایم نور څه نه شم ویلی وخت و تېر شو تېرېږي شکر د 9 شپېته کاله عمر مې تېر کړی د چا یوه روپۍ راباندې ورځې قیامت کې د لاس د ما ګرېوان پردی حق مې نه ده خوړلی دا کور کې پروت یم دا مې د وراره کور ده دا ډاکټر طاهر نومېږي په ملکي شفاخانه کې ما ته یې دوا ولیکله د 200 افغانیو زه سره ووتم ما سره 14 روپۍ وي 15 یم قرآن کې د 2 دوګونو یو لسګونو داسې راووتم دا پارچه مې وشکولې ایسته مې واچولو ومې سره ځان سره وایي الله مې وکړه افسوس مې وکړه بېرته موټر کې کېنولم زوی مې په 100 روپۍ راغلم کور ته چې راغلم جنازوی ته مې ویلې ملا سړي ته 100 روپۍ چې په ولاکه یې واخلم سړي جیب ته لاس کې سلګونې د خدای په رضا راکړو دا بل مخکې دا اوس شپو کې چې وتللی پټۍ یې رانه کړې په اسمال خپله کوم داسې حال کې د زخم په ښه کېدو ده انشاءالله خدای غفور رحیم ده دا وړو ته به مې وګوري که لاړم مرګ حق ده
زه د مرګ زما د هېڅ سرلوړنه نه لرم. الله مې د خوږ ایمان ته خیر کړي. الله دې په نوم کلمه ګوی د محمد رسول الله داسې حالات نه وساتي لکه نن چې په ما راغلی ده. ای ورونو تاسو مې ورونه وي، ای ورونو تاسو په ما رحم وکړئ، تاسو باندې به الله تعالی رحم وکړي. دا الله خدای نامه ده. کله چې کور کې څه نه وي دغه خوږ ماشومان غواړي نه خدای رسي په پړو غواړي د 15 روپۍ شی ده والله که مې ورته اخیستي دلته داسې پلاره د 1 روپۍ شی خو راته واخله چې مې دلته ګاوړي راوړي دي په 8 روپۍ پاکټ دلته مې ایښي دي بچی تا ته زاوړه درکړه نور آمدن نشته. لا اله الا الله محمد رسول الله چې په ټول کور کې دا لرم. دا هم پرون بله 300 روپۍ چا د خدای په رضا رالېږلې وي چې یو مې اوس ټینډي واخیسته په 100 روپۍ او نور مې لږ بانجان واخیست. لا وروره زیات شکر. بالکل بالکل د بل بتر نه توبه پیمانه نه توبه دا خلک د ملکی کوي دا دغه کوي بله زموږ د کلي ملک راغلی و د ما لیست یې واخیست دلته کېناست په سړه ووت ماله دې خدای ظالمه یو یې جګ شو د کور نه نیم من وریځې رالېږلې وې د پرمل وریځې نه دي په قرآن چې 7 ورځې مې خوړې دي 7 ورځې په اوبو کې مقصد وریځې دې وخوره بچې چمچې سره غوړي نسته ورونه وړه نسته ورونه لرګی نسته زمۍ را روان دی په کلان کې دومره لرګی را روان چې یو ینغري لاندې کړم زړه خورم زړه خوراک نسته نه کي امید مې هغه خدای ته چې پیدا کړی ذمهواري کړې ودې ساتي که نه یې ساتي مرګ ایمان سره خو مړ به چې کفن به پیدا کړي یو مسلمان به یې کفن کاکا ډېره مننه خیر اوسئ انشاءالله تعالی خدای مهربانه ده زموږ با احساسه ورونو درنو لیدونکو با احساسه ورونو باور کوي په داسې حالات د دې خوږو ماشومانو یعنی د زړه چودل دي د زړه چودل ته دغه ماشوم ته وګوره په دې باندې د لوږې زړه وشي په دې باندې د خفګان زړه وشي د ستاسو هم داسې خوږو ماشومان دي کورونو کې راسئ د دې غم وکړو د دې احوال واخلو د دې پوښتنه وکړو تر څو پورې الله جل جلاله موږ څخه راضي شي او هغه الله جل جلاله چې موږ هم پیدا کړي او دغه خوږو ماشومان هم پیدا کړي دي زموږ د رزق ذمهواري هم ویل د دغه د رزق ذمهواري هم وهلې ده دا تا ته چې څه درکړي ده هم دغه الله جل جلاله درکړي ده دغه څخه چې اخیستي دغه ته هم الله جل جلاله ترې اخیستي دي یعنی دا کاکا په وختو سره ډېر ښه فعال او سودیا کې او کار یې کوو اوس سره تر دغه حالات ورباندې راوستي په موږ او تاسو یې هم راوستلی سي راځئ ملاتړ یې وکړو لاسنیوی یې وکړو تر څو دغه خواږه ماشومان له دې حالات څخه ووځي تاسو ویډیو مخ ته شیر کړئ او په سکرین باندې زموږ د واتساپ شماره شته میسج ورته وکړئ او د دې کورنۍ پورې چې هر څومره وس مو وي راویې رسوئ د غربت په وروستي حد کې قرار لري 2 ګوتې یې هم ترې کټ کړي دي یعنې شکر له امله راځئ مرسته ورسره وکړئ او د دغو کاکا او د دغو ماشومانو د ژوند په تغییر کې مرسته وکړئ تر بیا چې زه جوهر او صدیقي راز زموږ ته اجازه راکړئ تاسو په پاک رب سپارم ښه اد آباد خوشحاله او ارام اوسئ